د انسان په جسم کې ټول اعضاء مهم دي، خو د انسان عقل او دماغ د ډېر اهم عضو دی. که چېرته د انسان عقل دماغ فکر نه وي نو د انسان لیونی دی. همداسې هم رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء مخ العباده. دغه دعا د عبادت مغز دی، د عبادت زړه دی. ای روژهدار وروره، ای روژهدار خورې، که ته غواړې چې الله جل جلاله ته خپل ځان ورلنډ کړې نو په روژه کې ډېرې زیاتې دعاګانې وکوئ. په ټوله روژه کې ټول وختونه مبارک دي، خو بهترین وخت د روژه ماتې نه مخکې وختونه دي. په دې وخت کې کوشش وکوئ چې دعاګانې وکوئ. په زړونو کې چې تاسو هر څه ارمانونه لرئ، هر څه هیلې لرئ، حتی که ډېرې لوی هم وي، تاسو د خپل پروردګار سره شریک کړئ. تاسو خپلې هیلې تاسو په خپل جاینماز باندې کله چې تاسو الله جل جلاله ته لمونځ کوئ او خپلې اوښکې تویوئ، خپلې هیلې د الله سره په سجده کې شریک کړئ. وسجد واقترب. په سجده کې انسان الله ته ډېر لنډ وي نو خپلې هیلې دعاګانې د الله سره شریک کړئ. الحاح وکوئ، وژاړئ، خپل حاجتونه د خپل پروردګار نه وغواړئ، حتما یې قبلوي.